مونږ خو مونږ ټول مسلمانان کوو، خو آیا تاسو ته دا پته شته چې کوم 15 کسان دي د هغوی مونځ نه کیږي؟ او په دغه 15 کسانو کې تاسو هم راځئ او کنه نو راځئ واورئ. په هغوی کې په اول نمبر هغه ښځه چې د هغې نه خپل خاوند خفه وي نو د دغې ښځې مونځ نه کیږي. په دویم نمبر هغه غلام چې هغه د خپل مالک نه تښتېدلی وي نو د دغې غلام مونځ نه کیږي. غلام هغه کس ته وایي چې هغه تا په پیسو باندې خپل کار دپاره اخیستی وي او په نن سبا دور کې تقریبا غلامان ختم شوي دي. په دریم نمبر هغه کس چې هغه د خپل مسلمان رور سره د 3 ورځو نه زیاته نالګي کوي او خبرې ورسره نه کوي نو د دغې کس مونځ نه کیږي. زمونږ خلک خو د 2 او 3 کالو پورې یو بل سره خبرې نه کوي. په څلورم نمبر هغه کس چې هغه د شرابو عادي وي او شراب څکي. تاسو په خپله معاشره کې وګورئ چې کم غریب کس وي او هغه سره لږې پیسې هم راشي نو هغه د شرابو او د چرسو طرف ته ځي او په ظاهره ځان ته مسلمان هم وایي. په پنځم نمبر هغه امام چې د هغه نه خپل مقتدیان خفه وي نو د دغې امام مونځ نه کیږي. او کله چې د یو امام مونځ نه کیږي نو شاته ورسره الریډي د مقتدیانو مونځ هم نه کیږي. اوس راته صرف تاسو لاندې په کمنټ کې دا ووایئ چې په دې 15 غلطو کې مونږ کې کمې غلطۍ شته. دا یو وړه غوندې ویډیو وه خو په دې وړو خبرو باندې مونږ غور وکړو نو مونږ ځاله هغه زندګي ښه کولی شو چې کومه د مرګ نه بعد یو نه ختمېدونکې زندګي ده. دا ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې ملګرو سره شیر کړئ او چینل د سره سبسکرایب کړئ او پیج د سره فالو کړئ. د خدای په امان.